سلام. نن غواړم یو بل تحلیل په اړه باندې تاسو سره معلومات شریکم. کله چې یو اداره غواړي یو نوې تولید په لار باندې واچي یا یو نوې خدمات عرضه کړي، عموما یا غواړي اداره خپل ځان ارزیابي کړي چې زه په تیرو کلونو کې څنګه وم یا زما اداره څنګه ده. نو یو تحلیل چې سوات انالیسس ورته موږ ویلې SWO2 ټول به ورسره اشنایي. د وخت په تیریدو سره بیا پیسټ انالیسس راووته چې پولیټیکل، اکنومیکل، سوشل اند ټیکنالوژیکل هغې نه تېرېږم ځکه چې زه نن کوم موډل تاسو ته تشریح کوم هغې کې به دا ټول راځي. نن غواړم چې په پیسټل انالیسس باندې وغږېږم چې پی معنا پولیټیکل، ای معنا اکنومیکل، اس معنا سوشل، ټی معنا ټیکنالوژیکل، ال معنا لیګل او ای معنا انوایرمنټل چې دا هغه فیکټورونه چې تاسو کله غواړئ یو نوی تولید عرضه کړئ یا خپل اداره تحلیل کړئ یا خپل پرفارمنس تحلیل کړئ، نو په دغه فیکټورونو باندې بحث کوئ. راځو د دې تشریح ته. موږ غواړو یو نوی کاروبار شروع کړو. له ساده اصطلاح درته وایم، یو یا سرویس وړاندې کوي، خدمات چې فزیکي شی نه لري، او یا توکي وړاندې کوي، ګوډس چې فزیکي شیان وي. نو ته پیسټل انالیسس کې په دې کې اول چې دی پولیټیکل دی. ها، پولیټکس ستا د کاروبار سره څه نقش لري، څه رول لري. مثلا په حکومت کې کوم تغییرات راځي دا ستا په تولید باندې، په خدماتو حتما تاثیر لري. د یو حکومت مالی سیاستونه څه دي، څه فاینانشل پالیسۍ لري، رهبري سیاسي څنګه ده، اقتصادي دید د رهبرۍ څنګه دی، فساد په دې حکومت کې څومره دی، د چاپیریال ساتنې قوانین څنګه دي، د سرمایه ګزارۍ لپاره قوانین څنګه دي، د تجارت باندې سره سیاسي روشونه څنګه دي. دا ټول د پیسټ انالیسس کې هغه پی چې کوم دی دا نو پولیټیکل فیکټرز دي. دویم په پیسټ انالیسس کې دویم توری چې دی هغه ای دی چې معنا اکنومیکل، یعنی هغه اقتصادي عوامل چې ستا په دغه کاروبار چې ته خدمات وړاندې کوې یا توکي وړاندې کوې په هغې به اغېز شیندي. مثلا په دې کې ته کم فیکټورونه لیست کولی شي. مثلا تاسو قلم راوالی، د اسعارو بیې په دې هیواد کې څنګه دي، نړیواله کرنسي په کوم حالت کې ده، د دې هیواد ډومسټیک کرنسي په کوم حالت کې ده، زه په کومې کرنسي باندې کولی شم کاروبار وکړم، د انفلیشن یا د انفلاسیون نرخ په دغه هیواد کې څنګه دی، آیا قیمتي پکې زر راځي، ارزاني پکې زر راځي، د بیروزګارۍ کچه لیبر ریټ پکې څنګه دی، ما ته مزدور په اسانه پیدا کیږي یا کارګر ته په اسانه پیدا کیږي نه پیدا کیږي، د خلکو سړي سر عواید یا پر کپټل انکم په کوم حالت کې دی، ملي عواید تیر کال د هیواد ملي عواید څومره و، بل کال څومره و، درې کال کمپیریټیو که تاسو والی په تولیداتو باندې تعرفه په کوم حالت کې ده، د سود نرخ په کوم حالت کې دی، که چیرې زه قرضه واخلم، د بیرونیو هیوادونو سره سوداګري په کوم حالت کې ده، خام مواد به زه څنګه راوړم. یعنې موږ لسګونه مثالونه دلته لیست کولی شو د دې. زه چې کله تولید وړاندې کوم نو اکنومیک کنډیشنز به یا اکنومیک فیکټرز به زما په تولید باندې څه اغېز شي. ښه، دریم فیکټر چې موږ غواړو یو اداره جوړه کړو یا تولید عرضه کړو، هغه د اس یا سوشل فیکټرز دي. سوشل فیکټرز په ساده ټکو کې درته ووایم چې په کوم ځای کې غواړئ تاسو کاروبار وکړئ، نو هلته به تاسو ټول سوشل نورمز، ارزښتونه، دودونه، عنعنات، اخلاقي مسایل، د پیرودونکو فکر، د هغې کانسپټ، د برانډ په اړه باندې د هغوی نظر، اخلاقي مسایل، حتی رنګونه چې کوم رنګ په دې هیواد کې ډېر عرضه کېږي، قومي مسایل، مذهبي مسایل، د خپل پروډکټ په اړه باندې دا ټول فیکټورونه په پام کې نیول، نو دا چې دي سوشل فیکټرز دي. څلورم فیکټر چې دی هغه د ټیکنالوژۍ دی، ټیکنالوژیکل فیکټرز دي. دا خاص تاسو په تولید باندې څنګه اغېز شیندي. په ساده اصطلاح باید ووایم چې کله تاسو یو تولید یو ځای کې وړاندې کوئ، یو خدمات وړاندې کوئ، هغه په هره برخه کې د هغلته به ګورئ چې د ټیکنالوژۍ نه د خلکو درک څنګه دی، ټیکنالوژیکي تغییرات هلته څومره زر راځي او د خلکو هغه اډاپشن څنګه دی، څنګه اډاپټ کوي. مثال تاسو غواړئ چې یو آنلاین ټکسي سرویسز جوړ کړئ، لکه څنګه چې په ایران، پاکستان، ترکیه داسې هیوادونه کې دي، او خلک چې د ټیکنالوژۍ ته لاسرسی نه لري، انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، د انټرنیټ سرویسز اویلیبل نه دي، خلک د هغې دغسې کارول د ټیکنالوژي چې دي عادات رسم و رواج پکې نشته، نو دا ستا پروډکټ یا دا سرویس به ستاسو څه کېږي، ناکامېږي. نو څومره ټیکنالوژیکي فیکټورونه چې دي د خپل تولید باندې په هغه لیست کول، د هغې اغېز تحلیلول، مطلب ټیکنالوژیکي عوامل دي. د هغې بخل چې دی هغه لیګل دی چې په دې باندې بحث کوي چې څنګه هغه حقوقي مسایل چې رامنځته کېږي، که څه هم دغه فیکټرز کیدای شي په پولیټیکل کې راشي، خو بیا هم اوس وخت کې د حقوقي بحث ډېر زیات دی. د قوانینو د بیلګې په توګه په دغه هیواد کې د استخدام قوانین څنګه دي، زیاتره نړیوالې کمپنۍ یا نړیوالې ادارې چې یو هیواد ته راځي د هغې د استخدام یا د کار قوانین تعقیبوي، مشتري قوانین څنګه دي، د کاپي رایټ قوانین څنګه دي، مثال د اختراع یا د یو نوي تولید رامنځته کولو قوانین څنګه دي،
یا د اختراع د ثبت قوانین څنګه دي، د صنعت قوانین څنګه دي. نو دا ټول په هغه لیګل فریم ورک کې د یو هیواد راځي چې دغه لیګل فیکټرز د دغه تحلیل یو مهمه برخه شمیرل کیږي. بل پنځم فیکټر چې دی هغه انوایرمنټل یا چاپیریالي بحث دی. اوس وخت کې دغه موضوع د چاپیریال ډېره زیاته مهمه شوې ده او په نړۍ کې حتی تر پی ایچ ډي پورې پکې خلک زده کړې کوي. کله چې تاسو یو تولید وړاندې کوئ هلته به اقلیمي تغییراتو ته ګورئ چې زما دغه تولید به په چاپیریال باندې څومره اغېز شیندي، دغه هېواد قوانین په دې اړه باندې څه دي، تولید ته خو به د زیان نه رسوي، یا مثلا وچکالي ده، هلته لسګونه نور موضوعات د اقلیم په اړه باندې چې دي هغه باید په پام کې ونیول شي. په دې وروستیو کې هغه تولیدات چې کله اقلیم ته زیان رسوي یا چاپیریال ته په ساده ټکو هم زیان رسوي، دلته نو بیا د CSR مسله یا کارپوریټ سوشل ریسپانسیبیلیټي چې ادارې یا کمپنۍ خپل ټولنیز مسؤلیت باید څنګه ادا کړي، د هغې تر څنګ یو وړیا خدمت وړاندې کړي چې هغه اقلیمي تاثیرات راکم کړي. چې په دې اړه به CSR په اړه به زه کوشش کوم چې ویډیو جوړه کړم. نو څومره اقلیمي تغییرات چې دي، چاپیریالي تغییرات چې دي، هغه چې ستاسو په پروډکټ اغېز شیندي یا ستاسو تولید په هغې باندې اغېز شیندي، نو دې ته څه شی وایي؟ انوایرمنټل فیکټرز وایي په دغه تحلیل کې.